زما داغستان د رسول حمزه توف د شاهکار ناول یوه بله زړه راکښونکې کیسه. د ښاغلي حمزه توف د ناول ډیری کیسې داسې دي لکه د پښتنو ژوند چې یې انځور کړی وي. د بیلجیم خبره ده، د شاعرانو په یوه غونډه کې ناست وم چې له ګردې نړۍ د ګڼو هیوادونو په استازیتوب شاعران راغلي ول. هر یوه یې پر دریځ باندې د خپل ولس مدنیت، شاعرۍ او د هغې پر راتلونکي خبرې وکړې. د یوه شاعر وینا زښته حق پک کړم چې په ډاګه یې په ویاړ سره ویل: ملګرو، تاسو د بیلابیلو ملتونو استازیتوب کوئ، خو زه یوازینی کس یم چې د هیڅ یوه هیواد او ملت استازیتوب نه کوم، بلکې زه د شاعرۍ استازی یم. هغه لمر یم چې پلوشې یې ټول جهان ته رڼا بخښي، هغه وریځ یم چې پر هره خاوره اوریږم، خو دا سوچ مې چرته نه دی کړی چې پر چا وریږم. هغه څوک دی او ملت یې څه دی؟ زه په مثال د هغه ونې یم چې پر هره خاوره ټوکېدلی او غوړېدلی سم. ما هم فکر کولو چې خبره خو یې سمه ده، زموږ د شاعرانو پر اوږو خو د ټولې نړۍ ذمهواري پرته ده، خو چې یو سړی په خپل وطن مین نه وي نو هغه د نړۍ استازیتوب څنګه کولی شي؟ زما په اند خو د هغه مثال د هغه چا غوندې دی چې خپل کور کله یې پرېښی دی، چېرته بل وطن ته یې کډه وړې ده، په هغه ځای کې یې واده کړی دی او خپلې خواښې ته وایي چې زه د خواښیانو ډېر قدر کوم، خو مور خو اخر مور ده. کله تاسو یو څوک وپوښتئ چې ته څوک یې، نو ته ورته خپل پاسپورټ او د پیژنګلوو نور اړونده اسناد ښیې چې پکې ستا ټول مهم معلومات لیکل سوي وي. خو که دغه پوښتنه له یوه ملته وسي نو هغه ورته د اسنادو پر ځای خپل تاریخ، کلتور، اتلان، هنرمندان، ساینسدانان، پوهان او ادیبان ورښیي. پکار ده چې هر انسان له وړوکوالي په دې خبره ځان پوه کړي چې نړۍ ته د راتګ موخه یې د خپل قام استازیتوب کول دي، او باید چې هر یو تن دې کار ته هر وخت چمتو وي. همدغه سبب دی چې په هر انسان یو نوم ایښودل کیږي، خولۍ یا پټکی او توره ورکول کیږي، او په ځانګو کې ورته له خپلې خاورې، هیواد او خپل ولس سره د مینې او پت سندرې ویل کیږي. قسمت چې چرته هم زه بیولی یم، ځان مې د خپلې خاورې، خپلو غرونو او د خپل کلي استازی ګڼلی دی. چرته چې ما په لومړي ځل د آس پر شا د زین تړلو چل زده کړی دی، پر هره خاوره مې خپل ځان د خپل داغستان ځانګړی سفیر ګڼلی دی. خو کله چې هم خپل وطن داغستان ته راستون سوی یم نو ما فکر کړی دی چې زه په ټولیز ډول د ګرد بشري مدنیت استازی او سفیر یم. زه یم قاسم خان مندوخیل چې د رسول حمزه توف زما داغستان ناول په غږیزه بڼه درته اوروم.